د هیواد پښتو ادبي او ثقافتي تړون په بندوبست د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر، ادیب، صحافي، ډرامه‌نګار او حقایق‌نګار د ګل محمد بیتاب د حقو کتاب د اباسین په غاړه د مخکتنې یوه دستوره په صوابۍ کې قائد اعظم کالج کې وشوه. د پروګرام صدارت مطلوب احمد خان یوسفزۍ، مشر میلمه پخوانی وزیر نوموړي شاعر ادیب عبدالسبحان خان او اعزازي میلمانه نورالامین یوسفزۍ او ماسټر شیر افضل خانو. د نظامت فراز ذاکر یوسفزۍ ترسره کړه. د قرآن پاک د تلاوت نه پس باقاعده د پروګرام آغاز شو. سید جاوید اقبال ګیلانی د راغلي میلمنو شکریا ادا کړه. د بابای حقا ګل محمد بیتاب په شخصیت او کتاب باندې ډاکټر نورالبصر یوسفزۍ، محمد علي ننګیار، محمد اشتیاق خاکسار، عزیز منیروال، نسیم الوهاب، مامون الرشید، حاجی اطلس ګل، انور منیروال، ډاکټر محمد اقبال، حماد یوسفزۍ او نور خپل تاثرات څرګند کړل او د ګل محمد بیتاب ته په دغه ګټور کتاب چې د صوابۍ د سیمې په ادبي، سیاسي او سماجي شخصیاتو لیکلي دي مبارکیانې ورکړې. نور تفسیر ګورو په دې رپورټ کې. په خپل موجودو او د هرې ټولنې نمایندګي وپکې په دلته 14 ټولنې دي، نو هغه د هر یو ادبي تنظیم نمایندګي پکې وه. د مردان نمایندګي پکې وه، پېښور هم خلک راغلي وو، د چارسدې هم او د چارچاپېره نه نو ډېر بھرپور پروګرام وشو. د ګل محمد صاحب ډېره ستاینه وشوه او په دې وجه باندې وشو چې خاکه داسې خاکه نګاري داسې یو فن دی چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د هغه چا د وس کار دی چې هغه سره د الفاظو ذخیره وي، د هغه مطالعه ومي، خو د هغه قوي مشاهده وي. نو قوي مشاهده لري ګل محمد بیتاب صاحب او ډېر د هغه په دې شخصیت کې هم ډېره بېساختګي ده. نو څنګه چې په شخصیت کې بېساختګي ده، نو داسې په لیک کې هم بېساختګي ده. او چا باندې چې خاکه لیکلې ده، د هغه نورې خاکې هم ما کتلې دي چې هغه په حمزه بابا لیکلې وي، خان عبدالولي خان باندې لیکلې وي، په هغه میر مهدي شاه باچا دي په هغې، او هغه دا مې هم وکتلې او نور د هغه لیکونه مې هم کتلې دي. نو هر چا سره چې کوم دی نو انصاف کړی دی. بیتاب صاحب خو د ټولو نه غټ کار دا کړی دی چې خاکې خو هغې مخکې چاپ کړي دي، دې نه مخکې څو ځله ډرامې هم دغه کړي دي، هغې لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. خو دا اوسنی کتاب چې کوم دی د اباسین په غاړه، نو دا لغونته کې بدل د نورو نه ځکه دی چې زموږ د دې علاقې د صوابۍ د خلکو د مختلفو شخصیاتو، سیاسي، مذهبي او ادبي مختلف دغه نه راغستې دي دا اړخونه او هغې باندې مقالې لیکلي دي او ډېرې ښکلې لیکلي دي. او بیا د ټولو نه غټه خبره ده چې دا کتاب یونیک ځکه دی چې په دې کتاب کې د اباسین غاړه چې کوم دی، په دې کې صرف او صرف د صوابۍ د شخصیاتو خاکې دي. نو هیله ده چې د لوستونکي به دغې خاکو ته هم په دغه نظر باندې وګوري، په کوم نظر چې د هغې نورې خاکې او ډرامې خلکو خوښې کړي دي. بابای خاکه هم دی او بابای انسانیت هم دی، بابای عبدالعزیز دوست هم دی او ډېر ناز پرور انسان دی، انسان پرور انسان دی. د دې نه علاوه هغه یو ځان له بېله دنیا له راغی. هغه دنیا کې بیا یو خلک بوتلی، یو هغه خلک بیا د پیژندلی دی ښه بد، بیا د چې هغه خلک پیژندلی دی، هغه هر سړي له د خپل رنګ ورکړی دی. اخیستل د خاکو کتاب یې جوړ کړو او هغه خاکو د کتاب مخکتن هیواد پښتو ادبي ثقافتي تړون صوابۍ د مطلوب احمد خان یوسفزۍ په صدارت کې او د سبحان خان په مشرۍ کې سرته ورسوله. او هم د دې فورم نه د هیواد پښتو ادبي ثقافتي تړون صوابۍ د فورم نه د دې خبرې توثیق وشو چې واقعي ګل محمد بیتاب بابای خاکه ځکه چې تر اوسه پورې د سرونه سیوا خاکې لیکلي دي چې د هرې سیمې د هرې علاقې او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن د کتابونه خو چاپ کېږي، ډېر چاپ کېږي، د شاعرۍ هم چاپ کېږي، د نثر هم چاپ کېږي.
دا نن چې دلته په ثوابای کې د کوم کتاب مخکتنه وه نو هغه خاکي دي هغه ګل محمد بهتاب صاحب یو پېژندلی نوم دی او ښاغلی اوسپېزلی نوم دی خاکي لیکلي دي ډېر کتابونه 15 کتابونه یې چاپ کړي دي خو د دې کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د ثوابای د خاورې چې کوم شاعران ادیبان لیکوالان یا د نور میدانونو سره تعلق لري نو د هغې هغه خاکي هغه لیکلي دي نو په دې حواله باندې دا چې د یوې ضلعې د یوې علاقې خلک هغه راغونډ کړي دي او په هغې خاکې لیکلي دي په دغه شخصیتونو کې د بېلابېلو شعبو خلک دي عالمان پکې هم دي استادان پکې هم دي شاعران هم دي نثرنګار هم دي نو ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی ما لوستی دی زور او په ځای باندې مې لوستی دی ډېرې ښکلې خاکې دي خاکاسي هم زما د خوښې صنف دی خاکا او تکل دا زه ډېر په مینه لولم هم او خپله هم لیکم